السلام علیکم. زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د اډوب افټر افیکټ 19مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو پر پری کمپ یا پری کمپوز باندې کار کوو. نو که تاسو چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کاږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ. زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او ملګري له دغه درسونو څخه برخمن شي. نو ځو او خپل درس شروع کوو. په دې ویډیو کې به موږ تاسو پر پری کمپوز باندې کار کوو. پری کمپوز څه ته ویل کیږي؟ کله چې موږ سره لایرز ډیر زیات وي، کله د موږ سره ډیر زیات لایرز دي، له دې ټولو نه یو لایر جوړوو یا دا ټول مرج کوو، نو موږ د پری کمپوز څخه کار اخلو. پری کمپوز مطلب په یو کمپوزیشن کې دننه بل کمپوزیشن جوړولو ته پری کمپوز ویل کیږي، او یا هم په انګلیش کې په ساده اصطلاح موږ ورته نسټډ کمپوزیشن ویلی شو. نو مثال دلته ما یو ویډیو جوړه کړې او دلته ما دغسې یو انیمیشن ورکړی. اوس غواړم د ټولو نه یو لایر جوړ کړم، ځکه دلته موږ سره ډېر زیات لایرز دي او د ټولو ته په یو وار سره زه انیمیشن ورکړم، نو موږ به د پری کمپوز څخه کار اخلو. څنګه کولی شو؟ زه دا ټول انتخابولو نه وروسته راځو دلته لایر ته، او لایر نه وروسته دلته راځو پری کمپوز باندې کلیک کوو. کله چې کلیک کړو موږ سره دغسې یو باکس خلاصېږي. دلته به تاسو خپل د کمپوزیشن ته نوم ورکړئ، نوم نه وروسته به اوکې باندې کلیک کړئ، نو دا به تاسو سره پری کمپوز جوړ شي او دا ټول به په یو کمپوزیشن کې واچول شي، له هغه څخه به یو لایر جوړ شي. او یا هم کولی شئ په دې رایټ کلیک کړئ، رایټ کلیک کول نه وروسته بیا هم تاسو سره پری کمپوز اپشن دی، په دې به کلیک کړئ او دلته به نوم ورته ورکړئ. نوم ورکول نه وروسته به تاسو سره دا اپشن انتخاب وي، اوکې باندې به کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ نو تاسو ګورئ هغه ټول لایرز د دې کمپوزیشن دننه راغی او دلته موږ سره یو لایر جوړ شو. اوس موږ کولی شو دغه ټول شکلونو ته په یو وار سره انیمیشن ورکړو، دا په یو وار یو ساحې څخه بلې ساحې ته انتقال کړو. اوس که زه راشم د یو ساحې څخه بل ساحې ته خوځوم، نو دا موږ څنګه ټول خوځېږي، ځکه چې دا اوس فلحال موږ سره په یو لایر کې موجود دی. اوس غواړو چې دې له موږ انیمیشن ورکړو، نو چې کله موږ د یو لایر ته انیمیشن ورکړو دا ټول هغه انیمیشن اخلي. نو راځم زه دې ته یو انیمیشن ورکوم، سکیل ورله ورکړو، سکیل اس پرس کوم، نو سره سکیل راځي او په دې ساحه کې چې زموږ هیډ ولاړ دی د کوم سکیل چې دی دا زه ورته 0 کوم او ورته کی فریم ان کوم. کی فریم یان کو راځم ورته وایم چې کله زموږ هیډ 1 سیکنډ ته راځي نو دا د بیرته 100 شي. زه ورته 100 لیکم او کی کلیک کوم، نو دا به موږ سره بیرته 100 شي. همدا ډول بیا راځو ورته وایو چې کله زموږ هیډ د 9 ثانیو ته رسیږي نو دا د په همدې حال وي، نو دلته زه صرف کی فریم وراچوم او چې کله بیا زموږ هیډ 9 نه 10 ته روانېږي دا د بیرته موږ سره 0 شي. اوس چې کله موږ ویډیو پلی کړو نو تاسو ګورئ چې موږ سره دغه انیمیشن کریټ شو. ټول څه شکلونه چې دلته موږ سره دي د ټول په یو وار سره سکیل واخیستو، ځکه موږ دا ټول را واخیستو په دې یو کمپوزیشن کې مو واچو، دا موږ سره دلته موجود شو او موږ وکولی شو چې دلته په یو وار سره سکیل انیمیشن ورکړو. که چېرته تاسو دې کې بیا هم چینجز راولئ یا تغیرات راولئ، تاسو کولی شئ په دې پری کمپوز باندې ډبل کلیک کړئ. کله چې ډبل کلیک کړئ بیا هم تاسو سره دغه کمپوزیشن خلاصېږي او دې کې دننه چې موږ سره کوم شیپز دي یا کوم لایرز دي هغه کولی شو موږ پکې ایډیټ وکړو. بل مثال باندې کار کوو. دلته ما یو بل کمپوزیشن جوړ کړی د لاور ټرډ په نوم باندې. زه راځم لاور ټرډ خلاصوم او په دې کې موږ کار کوو. د دې دویم مثال موږ سره داسې دی، تاسو ګورئ دلته ما یو انیمیشن کریټ کړی دی. ګوره زه چې کله دا ویډیو پلی کوم نو موږ سره دا لاور ټرډ بر راځي، له هغه نه دا موږ سره راوځي. اوس زه وایم چې عیناً همدغسې یو انیمیشن چې کله زموږ دغه ویډیو پای ته رسیږي هم جوړ شي، یعنی چې کله موږ سره دا ویډیو پای ته رسیږي همدا ډول دا د بره لاړ شي او دا لاندې ښکته شي او ختم دي شي. نو یوه لاره خو موږ سره دا ده چې څنګه موږ دلته جوړ کړو همدا ډول دلته هم هغه کار وکړو، خو د اسانتیا لپاره کیدای شي بعضې وخت زموږ پروجیکټس دونه ډېر وي چې د هغه سټارټ موږ جوړ کړو خو اینډ ته موږ سره دونه وخت نه وي او یا هم نه غواړو چې ډېر کار وکړو، نو موږ کولی شو له پری کمپوز څخه کار واخلو. څنګه زه اوس تاسو ته وایم مثال، زه ورته وایم چې کله زموږ دغه په دوه برخو باندې خپل دغه ټوله ویډیو مونږه ویشو. لومړی برخه مونږ سره سټارټ ده، کله چې زموږ ویډیو سټارټ کیږي نو تاسو ګوره دا بر راځي دا ترې راوځي. تر 50 ثانیو پورې زه خپل دغه ویډیو پرېږدم. دلته راځم 50 ثانیو ته راغلم، دا ټول ما انتخاب کړی دی. انتخاب نه وروسته مونږ سره شارټکټ تاسو ته به یاد وي چې مونږ څنګه کولی شو دا خپل کوم دلته چې مونږ سره موجوده لایرز دي دا مونږ کټ کړو. که تاسو سره یاد نه وي نو تاسو کولی شئ په خپل کیبورډ کې آل بټن کې کاږئ او غټ کوس چې کوم خواته بندیږي یعنی چپ طرف ته چې خوله وي هغه به کېکاږئ. کله چې دا تاسو کېکاږئ نو تاسو سره ګورئ چې هغه ستاسو ټول لایره کټ کړی شو او طرف دونه تاسو سره پاتې شو.
اوس غواړو دا ټول راواخلو یو ځای کړو او یو کمپوزیشن i3 جوړ کړو. نو دا ټول انتخابوو. انتخاب نو ته رایټ کلیک کوو. رایټ کلیک کوو نو ته پری کمپوز باندې کلیک کوو. دلته اوس موږ سره دغه اپشن دی که چیرته دا تاسې ټیک مارک آن نه کړی دغه پری کمپوز چې جوړیږي دا به د ټایملاین پوره وخت ته ګوري او په هماغه وخت به موږ سره لایر جوړیږي. مثال د موږ سره 10 سیکنډ دی نو موږ سره به دغه پری کمپوز کوم لایر چې دی هغه به هم 10 سیکنډز جوړیږي خو زموږ 10 سیکنډز نه دي پکار زموږ صرف دغه 15 سیکنډز پکار دي. نو د هغه لپاره به تاسو دا ټیک مارک آن کړئ اوکې باندې به کلیک کړئ نو تاسو ګورئ چې ستاسې هغه ټول لایرز واخیستل شو په یو بل کمپوزیشن کې واچول شو هغه نه یو لایر جوړ شو. اوس زه دې ته نوم ورکوم انټر او دې ته ورکوم سټارټ. دا زموږ سټارټ شو. اوس دې لپاره انډ جوړو نو همدغه انتخابو کنټرول ډي پرس کوو چې کله پرس کوو د دې موږ سره د دې کاپي راخیستل کېږي. زه دا لاندې راولم په دې کلیک کوم او دې ته ورکوم انډ. اوس راځو په دې انډ باندې به رایټ کلیک کړئ. رایټ کلیک کول نو وروسته به راشي دلته ټایم ته او ټایم کیبورډ ته ټایم ریورس لایر به انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړه له هغه نه وروسته به راشي د خپل لایر به دلته منظم کړئ. اوس ګورئ مونږ صرف سټارټ ته هغه انیمیشن کریټ کړی خو اوس به مونږ سره انډ کې هم هماغه انیمیشن کریټ وي. په سټارټ کې زمونږ لاورټډ بر راځي سپینه پټه ترې راوځي نومونه هر څه لیکل شوي دي خو کله چې بیا ختمیږي همدغسې دا سپینه پټه به راځي او دا سور په کوم لیکل چې د هغه به لاندې موږ سره راځي. نو موږ کولی شو مختلفو کارونو لپاره دغه پری کمپوزیشن یا پری کمپوز څخه کار واخلو. خدای دې وکړي چې په دې موضوع مو سر خلاص شوی وي پوه شوي اوسئ که بیا هم څه ستونزه وي تاسو ته یا تاسې پرې پوه شوي نه نو ماته کمنټ پرېږدئ. زه به کوشش کوم چې بله ویډیو پرې جوړه کړم او ښه په تفصیلي ډول سره تاسو ته دغه درس تشریح کړم. تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.